الله سبحانه وتعالی قیمتي لمحات را کړي دي که په دې کې موږ ګناهونه پرې نه ښوده، په دې کې هم موږ د الله نافرماني پرې نه ښوده، نو یاد ساتئ دا انسان به ډېر لوی بدبخت دی. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي د حدیث اخري ټوکړه کې وفرمایل واورئ مسلمانانو تاسو باندې یو مبارکه میاشت راغه د رمضان، او بیا په آخره کې وفرمایل بله شپه هم دا حدیث تاسو ته ما ولوستو چې د الله نبي فرمایي چې هره شپه فنادا مناد یو اواز کوونکی اواز کوي یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، ای طلبګاره د خیر، ای د نیکۍ او د عبادت او بندګۍ سره شوق او رغبت لرونکي را مخکې شه، ستا دپاره بهترین چانس دی چې ته په دې نیکو کې نورم مخکې والی وکړې او رب العالمین ته ځان نورم نږدې کړي. دا اواز څوک کوي؟ الله رب العالمین ملائک مقرر کړي، زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمان دی موږ ته. او بیا فرمایي وی دا اواز کوي چې ویا باغی الشر اقصر، ای د شر، ای د ګناهونو، ای د فسادونو، ای د جرمونو، ای د ظلمونو سره عادت انسانه چې ته د دې په طلب کې هر وخت وتلی چې کومه ګناه به کوم، کم ظلم به کوم، کم شر به خوروم او خوښوم به، ته د دې نه نور منې شه، اقصر، بس دی نور د دې کار نه لاس واخله. دې وجې نه امام ابن رجب الحنبلي رحمه الله یو ناشنا خبره هغه ذکر کړی، فرمایي احذروا المعاصي، وی د ګناهونو نه ویریږئ، د ګناهونو نه ځان وساتئ. وی دا هغه خطرناک څیز دی چې څوک د ګناه نه توبه نه وباسي، په ګناهونو زړور دی، په ګناهونو عادت شوی دی، وی دا د رحمت په موسم کې انسان د مغفرت نه محروموي. الله اکبر. چې کله د رحمت موسم راشي، لکه اوس رمضان څه دی، د رحمتونو موسم دی که نه دی؟ د الله رب العالمین رحمتونه نازلیږي، د مغفرت دروازې کولاوي دي، د جنت دروازې کولاوي دي، د جهنم دروازې بندې دي. کوم انسان چې په ګناهونو زړوري او بیا په رمضان کې هم دې منې نشي، الله رب العالمین ورله د رحمت په موقع کې چې چانس د ازادۍ د اور نه دله الله توفیق نه ورکوي، والعیاذ بالله. الله رب العالمین دې موږ د دې نه وساتي.